بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګورئ دې ځای کې څخه بیرته مسواډ راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي. د پرون درس موږ په تیر ویډیو کې موږ ډیزاین ختم کړی، دې ځای کې څخه دې ځای پورې دا ټوله ختم شو. اوس راځم چې شته لیاوټ ته. په اکثرو په 2010 کې یا 2014 کې پیج لیاوټ لیکلی او په 2015 کې به خالص لیاوټ لیکلی، پیج لیاوټ یې نه لیکلی. اوس لیاوټ څه کار کوي؟ لیاوټ داسې کار کوي. ګورئ ځکه راځم ورته ګورئ دې ځای کې څخه ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص بند مې کوي، انټر مې کوي، دا رالی درته. اوس که زه راسم ورته ګورم دا اوس دلته په دې ځای کې لیکلي مارجن چې دی دا خالي ځای او دا خالي ځای دې ته مارجن وایي. که زه اوس وغواړم چې دغه ځایونه یا ډېروم یا یې کموم، برکه راسي دلته کلیک پر وکړئ. اوس ورته ګورئ دا دی ټاپ لیفټ بوټم رایټ، لوړ یو بغل بل بغل سیسو لوړ سیسو کښته، دا د اندازه دی. اوس ګورئ دا نارمل چې دی د لوړې د خوا څخه 2.450 دی، د چپه خوا څخه 3.18 دی، د کښته د خوا څخه 2.45 دی او د رستې خوا څخه 3.18 دی. اوس که پر دې باندې کلیک وکړئ دا بیا 1.2 دی 22 دی. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره اندازه چې څو کوچنۍ شوله. بارون که پر دې باندې کلیک وکړئ 2 اندازه یې ده، که پر دې باندې کلیک وکړئ اریوتې جلا جلا لیکلي، که پر دې باندې کلیک وکړئ 2 اندازه یې ده، دا خپل په خوښه څو اندازه ته راولي کولی چې کې راولي. او که زه راسم ورته ګوره که تو غواړې چې یاره زه خپل په خوښه راولم، نو راسه ورته ګوره کسټم مارجن ته دلته کلیک ور وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دا به درته راسي. نو اوس دلته لیکلي ټاپ وایي د لوړې د خوا څخه څونه اندازه ورکوي. پر دې باندې کلیک کوئ اضافه کېږي، که پر دې باندې کلیک کوئ چې کېږي کمیږي. لیفټ چې د چپې خوا څخه که پر دې باندې کلیک کوئ ورته ګوره ویني اضافه کېږي، که پر دې باندې کلیک کوئ کمیږي. دا ورته ګوره بوټم کښته رایټ معنا چې شي رسته خوا چپه خوا دا دی. اوس که زه راسم دلته اوکې کوم چې اوکې مې کړم ورته ګوره دې خوا څخه ډېر شوله، د دې خوا څخه چې شوله هغه دا اندازه راغله. او که زه راسم ته ګوره دلته کلیک ور وکړم، چې کله کلیک وکړئ راځم کسټم مارجن ته پر دې باندې کلیک کوم. اوس دلته بیا لیکلي ګیټر کې ورته ګوره دلته لیکلي لیفټ. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې لږ اندازه وله ورکړم 2 اندازه اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې دا اندازه راغلی. ګوره د دې خوا څوغونه قدر دی، د دې خوا څخه مې اندازه ور ډېره کړه. یا راځئ ورته ګوره دلته کلیک ور وکړئ، چې کله کلیک وکړئ دې ځای کې څخه زه راځم زه وایم یاره نور اندازه ور ډېروم چې 2 اندازه بارې اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره 2 اندازه راغله. خپل په خوښه چې هر څومره اندازه ته ور ډېرېږي که کمه چې کېږي کمیږي. او که راسم ورته ګوره دې ځای کې څخه اوس که دلته کلیک ور وکړئ ورته ګوره ټاپ د لوړې د خوا څخه ګیټر ورکوي او رایټ د چپې خوا څخه. دا ګیټر چې دی په اصل د سنجاق دی، که تاسو لیدلي دا چې ټوکران چې جوړېږي که تو غواړې چې د سنجاق ځای وله ورکومه، نو دلته ورته ګورئ اندازه دې ډېره شي او د دې خوا څخه دې اندازه کمې، نو کولی چې دې خوا څخه اندازه چې شي کمه ډېره کم لیکي د لیکنه دې خوا ته راسي. دا کار کوي. او دغه څخه وروسته په اورینټیشن کې زموږ سره 2 شیان دي، یو پورټریټ دی بل لینډسکیپ دی. پورټریټ چې دی صفحه چې دی په عمودي شکل راوړي، لینډسکیپ یې په افقي شکل راوړي. اوس که پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړئ نه اندازه راغله. اوس نو په دې ځای کې زموږ سره د پیشنهاد مکتوب استعلام دا شیان چې موږ جوړوو پر کوم باندې کلیک کوو؟ پر پورټریټ باندې کلیک کوو. او که تو غواړې چې زه اسناد جوړوم یا زیرې جوړوم بیا به راځم ورته ګوره دلته چې شته لینډسکیپ ته راځم. پورټریټ چې دی ورته ګوره دغو لپاره دی ورکه داسې جګه ولاړې، او لینډسکیپ کې ورکه چې کېږي پرې باسي په دې صورت باندې راوړي. او دغه څخه وروسته که راسې ورته ګوره وینې ته وغواړې چې یاره دا ورکې زه راوړم، ورته ګوره دا نارمل دی. اوس که دا پر دې باندې کلیک وکړې میرر وینې څنګ پر څنګ ورته ګوره راغلي ورکه دا ده بله دا ده. او که راسم ورته ګوره دې ځای کې پر دې باندې کلیک وکړې لوړ کښته راغلي. نو دا عموما ورته ګوره ستا ډیزاینونه دي، هر ډیزاین چې ته ورکوې کولی چې ورکړې هغه به درته راشي په داسې صورت باندې دا کار کوي. نو دا ورته ګوره د څه کار و؟ دا مارجن کار و. مارجن چې دی دغه فاصلې ته وایي زموږ سره لوړ کښته یو بغل بل بغل عمومي مارجنونه څخه. او دا برته اورینټیشن دی، برته ورته ګوره پورټریټ ټو لینډسکیپ دی. که په دې باندې کلیک وکړې ورکه دې شکل ښکاري کېږي، په دې باندې کلیک وکړې دې شکل هغه مارجن د سیسو عموما دا چې کېږي دې لپاره استعمالېږي لکه دا اوس چې وویل. او دغه څخه وروسته سایز دی. دا سایز چې دی ته به خپل پرنټر ته ګورې، که چیرې ستا په پرنټر کې کومه ورقه پرته ده. که چیرې ستا په پرنټر کې A4 ورقه پرته وه ته به راځې دلته A4 به انتخابوې. که چیرې په پرنټر کې A5 وه A5 به انتخابوې، B5 ته وینې هر یوه چې ته انتخابوې کولی شې انتخاب یې کړې. د دا ځای څخه وینې ته دې ځای پورې دا ټول د ورقو چې شته ډیزاینونه دي. اوس دا A4 ورقه چې دی 21 په څو کې ده؟ په 29.0 څو کې ده؟ 7 کې ده. په سانتي متر کې ده، وینې سانتي متر کې ده. او A5 هم ورته ګوره دا اندازه یې ده، د لیټر دا اندازه ده. دا ورقه درته ښوي چې مثلا دې اندازه دومره دي، د اندازونه. خو دلته په سایز کې دونه قدر کار کوي چې ته خپل پرنټر ته ګورې چې زما په پرنټر کې کوم ورقه پرته ده، هره ورقه چې پرته وه پر دې باندې به کلیک کوې هغه چې کېږي اوله ورکوې بیا. دا کار کوي. نو دا دې دپاره چې کې د استفاده کېدی. د هغه څخه وروسته راځم کالم ته. اوس کالم چې دی ورته ګوره دا مارجن د دا ځای کې څخه ونیسي ته دې ځای کې پرې ورته ګوره یو کالم دی وینې مکمل. نو که تو غواړې چې یاره زه دا په 2 کالمو باندې ویشمه، نو راسه ورته ګوره دلته لیکلي 1 2 باندې کلیک وکړه. اوس ورته ګوره دا یو کالم سو او دا بل کالم سو. او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای کې پر 3 باندې کلیک وکړې، اوس دا یو دی دا دوم دی دا دریم دی.
که زه چې راسم ورته ګوره دلته لیکنه کوم اخوا ته به چې کېږي نه به ځي. ولې نه ځي؟ ځکه چې دې کې څه ورته ګوره ما کالم چې کوي اخوا ته مې اړولی دی. اوس نو که تو غواړې چې زه دې کالم ته راوړم د دې طریقې دلته ورته ګوره زور مه ورسره کوئ چې دلته کلیک ورکوئ دغسې نه ځي. نو دلته به ودرېږئ. دوې طریقې دي. اوله طریقه یې دا ده چې کنټرول شیفټ انټر به ووایه هلته چې کېږي به راوړي دلته هم کولی چې لیکنه ولیکې. کنټرول شیفټ انټر چې دی د یو قلم څخه بل قلم چې اوړې د دې چې دی شارټکټ یې دی صحیح شو. او بله طریقه یې دا ده راوړه چې ورته ګوره وینې دلته کلیک ور وکړئ چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي کالم پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره وینې ور واوښتې هلته ورته ګوره عموما دې کولی چې لیکنه ولیکې. نو دا د دې دپاره چې استعمالېږي. وینې دا دی. وروسته چې لیکنه ولیکل سو بیا هغه طریقه نه غواړي راشي پر هغه باندې کلیک کړئ هلته کولی چې وله ورسي هغه دې کولی چې استعمال یې کړي. نو دا عموما د دې دپاره چې استعمالېږي. دا چې دی درې کالمه دي. اوس دلته بیا لیکل دي لیفټ. لیفټ به داسې کار کوي څه شو که تو غواړې چې هره چپه خوا دې کوچنۍ سي او رسته خوا دې غټه سي که راسې دلته کلیک ورکړې ورته ګوره وینې دا کوچنۍ سوه او دا خوا چې سوه غټه سوه. ته وایې چې یاره دلته په انګلیش باندې یو لفظ لیکم په پښتو باندې تفسیره ورکوم بیا کولی سي صحیح شو. او که پر رایټ باندې کلیک وکړې دا خوا کوچنۍ سوه دا خوا په پښتو باندې یو لفظ لیکې په انګلیش باندې تفسیره ورکړې دا په تا پورې مربوط دی چې هر څومره اندازه ته ورکړې کولی چې وله ورکړې هغه به درته راسي سو عموما دا کار کوي صحیح شو. نو دا چې کار و دا دی 1 2 3 لیفټ رایټ. اوس که تو غواړې چې یاره اضافه دې نور دې مې اضافه صحیح شو. زه غواړم چې یاره تر درو اضافه کالمونه غواړم. مثلا زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس مې خلاص کړي او نوي پاراګراف دې راسي قوس بند کړي انټر یې کړه صحیح شو. اوس دا اندازه مې راویستله ماره که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړئ مارجن کلم ته راځم پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره دا 1 دی 2 دی 3 دی لیفټ دی رایټ دی صحیح شو دا راغلی. اوس نو که تو غواړې چې دا برته هغه کیسې لکه مخکې مې چې وویل که تو غواړې چې یاره زه چې کوم اضافه غواړم چې مثلا د درو څخه اضافه راسي نو دلته لیکلي نمبر اف کالم صحیح شو. باره که پر دغه لوړ باندې کلیک کوې ورته ګوره اضافه کېږي زه غواړم څو دانې دې راسي 8 دانې دې راسي. نو باره دې ځکه چې اوکې که چې اوکې دي که صحیح شو نو دلته ورته ګوره زموږ ته څو دانې راغله 8 دانې راغله صحیح شو. دا دی 8 قلمونه موږ ته چې شو راغله. او که برته راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړې مارجن ته راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دا راغلی. اوس 19 دانې غواړې 20 دانې غواړې خو دلته لیکل کېږي چې هر څو دانې ته غواړې هغه نه قدر چې کېږي درته راځي. او دلته یو چک دی زموږ سره دلته لیکلي رایټ ټو لیفټ. اوس ورته ګورې ویډیو دې خوا ته ده نیو دې خوا ته دی صحیح شو. که زه راسم ورته ګوره دلته چک پر ولګوم اوکې که چې اوکې دی که صحیح شو ګورې ویډیو دې خوا ته راغله او نیو دې خوا ته راغلی. معنا د رایټ د لیفټ ته واړو د لیفټ د رایټ ته واړو یو د بل دې کولی چې مثلا دغه لیکنه یو خوا ته بله خوا ته چې واړې که لاړ شي ورته ګوره چک ځینې هغه خوا ته کې اوکې که چې اوکې دی کې برته ورته ګوره وینې خپل زاړه حالت چې څه خو ولاړئ برته خپل پر زاړه حالت باندې چې کېږي عملي کېږي. او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړئ راځم ورته ګوره دلته بیا لیکلي لاین بټوین بیا داسې کار کوي چې دلته مثلا وینې په مابینځ کې زه غواړم چې لاینونه راسي نو بار بار راسي دلته به چک پر ولګئ اوکې بیا کې چې اوکې دی کې ورته ګوره وینې داسې لاینونه راغله. موږ کولی شو داسې لاینونه چې کو درته انتخاب یې کړو صحیح شو. او که چک ځینې هغه خواته کې عموما بیا لاینونه چې کېږي نه راځي عموما لاینونه چې کېږي ختمېږي صحیح شو. نو دا د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته ودرېږم چې ودرېدلم راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره مور کالم ته پر دې باندې کلیک کوم. اوس موږ سره چې دی یو بیت دی بر هایټ دی سپیسینګ دی. که زه راسم ورته ګوره د چک ځینې هاخوا ته کې ورته ګوره ګردوکار شروع کړئ. اوس که تو غواړې چې زه دلته ولاړ یم دغه قلم زه غواړم چې غټ یې کړم باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک ورکړې ورته ګوره وینې قلم چې کېږي غټېږي دونه اندازه اوکې که چې اوکې دی کې ورته ګوره لږ اندازه غټ شو ترابر چې شو لږ اندازه غټ شو. او که تو غواړې چې دغه سپیس دغه فاصلې د منځه وباسي دا نه دي په کار نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړې چې کله کلیک وکړې راوسې ورته ګوره دې ځای څخه به دا فاصلې بیا ور ختمې کړې دا مې صفر کړه راځم ورته ګوره وینې دا هم چې کوم صفر کوم یې راځم ورته ګوره دا مې صفر کړه اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې فاصلې چې سولې د منځه ولاړې ختمې سولې. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا کار کوي. او که دلته چک پر ونه لګوې نو دا ورته ګوره یو کار کوي انور بیا کار نه کوي صحیح شو. انور خو بیا چې کېږي کار نه کوي هغه عموما د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو. دا چې کارو دا د قلم کارو. او که نه غواړې راسه ورته ګوره دلته کلیک وکړه پر ون باندې کلیک وکړه ټول به چې ختم شي هغه قلمونه چې سو د منځه ولاړ دا کار کوي صحیح شو. او که زه راسم ورته ګوره دلته ورته لیکم رینډ قوس خلاص او باندې مې کړئ انټر مې کړئ دا لیکنه راغله. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته ودرېږم وینې دلته پر دې ځای کې ولاړ یم. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي پیج داسې مثال لري چې دغه لیکنه پر دغه ځای کې پرېږده دغه قلم دې د لې پاته شي او نور دې لاندې ولاړ شي هلته. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړئ پر دې باندې کلیک کوم. اوس که ورسې ورته ګوره وینې دا د لې پاته شوله او نور چې راندې راغله صحیح شو. او که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه دلته پر دې باندې ودرېږم راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ پر دې باندې کلیک وکړه اوس دا لیکنه ورته ګوره دې پاس شول او نور چې شوه لاندې راغله صحیح شو. عموما دا کار کوي چې پر هر ځای کې ودرېږي که دلته درېږي که دلته درېږي که دلته درېږي چې هر ځای کې ودرېدل ورته ګوره هلته چې کوي پرې کوي درته دا کار کوي.
او دا کالم خو درته ویل چې موږ کالمونه اخیستل، مثلا یو کالم بل کالم څه کوو راویشتل، دا عموما دغه کار سیسو دغه لپاره چې کېږي استفاده کېږي. او دغه څخه وروسته ټکسټ راپینګ دی. ټکسټ راپینګ داسې کار کوي، اوس ورته ګوره دغه لین چې دی تر پایه نه دی رسېدلی، زه یې پلار راځم ورته ګوره دا ټوله انتخابومه، راځم هوم ته چې رالې دلته ورته ګوره وینې په جسټیفای کې اخلم سیسو دا دی. اوس ګوره دا لیکه تر دې ځایه را رسېدله، زه غواړم چې تر دې ځایه ورسېږي، تر پایه ورسېږي. نو برابر راسي ورته ګوره لیاوټ ته پر دې باندې کلیک وکړه، راباسي ورته ګوره دلته کلیک وکړه، چې کله کلیک وکړې ټکسټ راپینګ ته راسه ورته ګوره دا تر پایه ورسېدل. غواړم چې دا تر پایه ورسومه، نو راځم کلیک پر کوم، چې کله کلیک وکړې ټکسټ راپینګ ته راځم سیسو دلته درېږم سیسو، راځم کلیک پر کوم، چې کله کلیک وکړې ټکسټ راپینګ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم، دا هم تر پایه ورسېدل. اوس دا هم تر پایه ورسېدل، دا هم تر پایه ورسېدل. د دې په مابینځ کې فاصلې لږ دي، د دې په مابینځ کې فاصلې چې دي ډېرې دي. دا عموما ورته ګورې دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او دلته راځي. صحیح شو؟ دا خو دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته راځم نیو پیج ته. نیو پیج داسې مثال لري، ګورئ زه راځم د دې ځای څخه انسرټ ته پر انسرټ باندې کلیک کوم، دلته راځم یو پیج نمبر اخلم چې مثلا دلته مې حساب ولا ورکړي چې دا دا دی یو مې راواخیستی، کنټرول نیسم انټر ووامه، 2 3 4 5 مثلا 2 صفحې مې راواخیستل، څو ثانیې رالې 12 ثانیې رالې. اوس زه وایم هم دلته دې اچینې راسم دوم ته، دا هغه دې یو وي، دا دې 2 سي، دا دې 3 سي، دا دې 4 سي. د دغه ځای څخه دې مخ په اخوا ای بي سي شروع سي یا الف ب شروع سي. اوس نو که راسي ورته ګوره دلته ته الف ب ولا ورکړې، دی برته د سره الف ب شروع کوي. نو زه غواړم چې دا بریک سي، د دغه ځای څخه چې شروع سي الف ب شروع سي. نو برابر راسي ورته ګوره لیاوټ ته پر دې باندې به کلیک وکړې، دلته به راسي ورته ګوره دلته به راسي ورته ګوره نیکسټ پیج ته پر دې باندې کلیک وکړه، چې کله دې ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړې دلته درته راځي، برابر راسي پر دې باندې به ډبل کلیک وکړې، چې کله کلیک وکړې برته به راسي انسرټ ته پر دې باندې به کلیک وکړې، راباسي ورته ګوره دلته پیج نمبر ته فارمټ پیج نمبر ته راسي، سو د دې ځای چې انتخاب کړه الف ب انتخاب کړه، دلته به راسي سټارټ اټ باندې کلیک وکړې، اوکې کړه، کله دې اوکې کړه سو دا رالی. اوس ورته ګوره دا یو دی، که راسي ورته ګوره دومې صفحې ته دا ورته ګوره دوم رالی، که درېیم صفحې ته رالی درېیم رالی، د دې ځای څلورم رالی. اوس که دلته راسي ورته ګوره الف دی، که دلته راسي ورته ګوره ب ده، ت ده، س ده، دا صورت باندې راځي. او که چیرې دا طریقه ورسره ونه کړې نو عموما کار نه کوي، دی په هغه صورت کار کوي چې دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. نو دا چې کار و دا ده ټکسټ بوکس د نیکسټ پیج کار و عموما دا کار کوي. دا یې پلا پرېږدي، دا انشاءالله درته ووایم. بیا به راځم A1 پیج ته، دلته راځم اوټ پیج ته. A1 پیج اوټ پیج داسې کار کوي، ګورئ زه که راسم ورته ګورئ دې ځای څخه زه پر انسرټ باندې کلیک کوم، مثلا دلته ورته ګوره پیج نمبر ورکوم، صحیح شو، چې پیج نمبر یې ولا ورکړې دغه پیج نمبر یې ورکړئ. اوس ورته ګوره دلته څو دي، یو دی. که زه راسم ورته ګوره وینې لیاوټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم، راځم ورته ګوره دلته پر A1 باندې کلیک کوم، A1 معنی جفت. اوس دا یو دی، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره څو راله 2 راله، او که راسي ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې څو دی 4 دي، او که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې څو دي 6 دي، ګوره 3 5 دا رانله. دلته A1 دی وایي موږ ته جفت صفحې راکوه، عموما دا څخه وینځ تر اخره پورې ټولې کمې صفحې راکوه، جفت صفحې راکوه. صحیح شو، دا خو دا کار کوي. او اوس نو که راسي ورته ګوره وینې دغه دی، که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم، چې کله کلیک وکړې اوټ پیج ته راځم معنا تاک. اوس ورته ګوره دا یوه ده، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې څو رالې 3 رالې، او که راسي ورته ګوره دې ځای څخه ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم څو دي 5 دي، نو دا ورته ګوره تاک تاک صفحې راکوي. دا بیا د دې دپاره فایده کوي، د اکثره پرنټران دي دغه ورکې شاو مخ نه کشي، مثلا دا کوچني پرنټران دي برته کشي نه چې مثلا زه شاو مخ پرنټ کوم. اوس که زه وغواړم چې یار ما سره یو چپټر دی 100 صفحې دی، زه غواړم چې شاو مخ پرنټ سي، نو برابر هلته ورته ګوره یې پلس زه راځم اوټ پیج مثلا استعمالوم، مثلا د 100 چپټر صفحې دی، اوله واره زه تاک پر تاک باندې کلیک وکړم A1 دلته راځم ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړئ اوټ باندې کلیک کوم تاک، بار ټوله ماته هغه صفحې راځي چې تاک دا ورڅخه وینځ تر اخره پورې ټول تاک تاک پرنټېږي، بارې پرنټ ته ورکوم، ورته ګوره پرنټ سولې، چې کله مې پرنټ سولې بېرته راځم ورته ګوره دغه صفحې ورته اړوم، چې وایم اړول بېرته پرنټر کېږدم، د دې پلس جفت پرنټوم. صحیح شو، دغه صفحې چې بېرته ورته واړې جفت پرنټ کړې دا ورته ګوره شاو مخ شو، نو عموما موږ کولی چې دا چې کړو عموما شاو مخ یې پرنټ کړو، دا دې دپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو درته راباسي. صحیح شو، دا کار کوي. نو دا چې کار و دا د دې دپاره استعمالېدی، دا کنټینیوس پاس دا انشاءالله اوس درته راځي چې څه کار کوي، دا انشاءالله اوس راځي د خیره سره. د هغه څخه وروسته زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه دلته چې شته لین نمبر ته، زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس مې خلاص کړي و نیوي پریګرافه قوس بندوم انټر یې کړي، چې انټر دې کړي ورته ګوره دا رالی. اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه زه دلته راځم لین نمبر معنا لین هر لیک دی لمبر ورکول سي، 1 2 3 حساب یې ورکول سي.
باره که زه راسم ورته ګورم وینې دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې اوس نن دی کې کنټینیوز کې ورته ګورم وینې 1 2 3 4 5 لایت نهي د پای پر ورته ګورم حساب راغلی اوس ګورې 1 2 3 چې کله شروع سو زه راځم ورته ګورم وینې دلته بلې صفحې چې واوړې هغه نه ګیري چې 40 یو 40 240 راځم ورته ګورم دې ځکه څخه بلې صفحې ته اوړم 28 9 راځي ورته ګورم بلې صفحې ته اوړې بلې صفحې ته اوړې تر پای پر ورته ګورم دا چې کنټینیوز راغلی او که زه راسم ورته ګورم وینې دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې دلته ویل کلي وایي ریسټارټ ایچ پیج وایي د هرې صفحې په اول کې چشکه شروع کړه که زه راسم ورته ګورم دلته کلیک وکړم ورته ګورم وینې دا یو دی که لاندې راسي ورته ګورم وینې دا څومره راغلی برته یو راغلی که لاندې راسي ورته ګورم برته یو شروع دی د هرې صفحې څخه په اول کې ورته ګورم یو شروع دی یو برته یو عموما دا چشکې استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته دلته لیکلي دي ریسټارټ ایچ سیکشن دا داسې کار کوي زه یې راسم ورته ګورم دا نن کومه زه راځم دلته درېږم چې کله دلته ودرېدلم راځم ورته ګورم دلته کلیک پر کوم راځم دلته چې کنټینیوز ته اوس پر دې باندې کلیک کوم اوس د دغه لیکنو د دې لیکنې مابین چې کوم رابطه وه هغه چې ختم یې کړه اوس که زه راسم ورته ګورم وینې زه وایم یاره حساب دې تر کوم ځای راسي تر دا ځای دې راسي هاخوا ته نه راځي نو چې کله دې ورته ګوره دا چم ورسره وکړې دلته چې ودرېدل یا راسي ورته ګورم وینې دلته کلیک پر وکړې کنټینیوز ته راسي پر دې باندې کلیک وکړې بس د دوی رابطه سره ختمه شوله اوس که زه راسم ورته ګورم وینې دلته کلیک پر کوم دلته لیکلي ریسټارټ ای سیکشن پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره تر کوم ځای پورې راغلی تر هغه ځای راغلی لاندې نه دي راغلي که ته وغواړې چې لاندې شروع شي عموما ورته ګوره لاندې چې کېږي دې ځای څخه شروع کېږي بیا راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه بېرته راځي ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړه دغه ته راځم دلته کلیک ورکړم سیسو دلته راځم کنټینیوس ورته ګورم وینې سوري کنټینیوس نه راځم بلکې دلته راځم کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې ریسټارټ ای سیکشن ته راځم ورته ګورم یو شروع شو وینې عموما ورته ګورم دې دپاره یو شروع سو هغه ورته ګورم دې ځای څخه استعمال سو خو دلته ورته ګورم وینې بلکې چې یو شروع سو عموما چې هر څه ورته ګورم تر اخلي کولی چې دلته دې ځای څخه درته راواخیستل سي سو او راځم دغه څخه وروسته دا برته ختموم چې کله مې ختم کړي سو دا راغلی دلته برته راځم ورته ګورم دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي وینې برته راځم کنټینیوس ته کنټینیوس مې راواخیستې اوس که زه راسم ورته ګورم دلته لیکلي واتساپ فریز فار کرنټ پاراګراف وایي ته خالي که ماته چې ته پر ولاړ یې هغه پاراګراف هغه راته خالي که که زه غواړم چې زه پر کوم ولاړ یم زه پر دې پاراګراف باندې ولاړ یم باره که راسي ورته ګورم وینې دلته کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ پر دې باندې کلیک وکړه هغه به خالي سي ګوره دا لیکنې نه ده راویستې ورته ګوره دلته نه دي 10 11 دا ځای شروع کړي دي دا خالي دي ورته ګوره خالي راغله زه غواړم چې یاره دا هم خالي سي پر دې باندې درېږم چې ودرېدلم راځم دلته کلیک پر کوم پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره دا به هم خالي سي نو هر یو ورته ګورې چې ته خالي راکړې پر هغه باندې کلیک وکړه عموما هغه به چې شي درته خالي به سي هغه ورته ګوره عموما چې کېږي درته راځي دا عموما دا کار کوي سیسو دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته راځم هایپنیشن ته هایپن چې دی د صفحې په مابین په اول کې نه راځي صفحې په اخر کې راځي هایپن څه معنا لري اوس که زه راسم ورته ګورم وینې دلته پر دې باندې کلیک کوم زه راځم ورته ګورم وینې دلته یو څه لیکنه کوم چې دا لیکنې مې ولیکل صحیح شو اوس زه راځم ورته ګورم دلته یو لفظ لیکم چې افغانستان ګوره ګرده راواوښتې که زه وایم یاره چې هر څونه دلته ځایږي هغه دې ځای سي انور دې خواته چې شي راوالي وړي صحیح شو وینې افغانستان باندې لیکئ ګرد دلته راغلی صحیح شو نو زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړم اټومیټیک ته راځم هایپن چالانوم چې کله یې چالانه کړئ صحیح شو اوس نو که زه راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه زه دلته لیکم افغانستان ګوره ای اف دلته پاتې شو انور اخواته واوښته وینې ګوره ای اف دلته واوښته انور اخواته واوښتل اوس نو دغه ای اف د دې په اخر کې که تاسې لیدلي یو منفي علامه ده یعنې منفي علامه ده که دغه ته په اصل کې څه ویل کېږي ګیټ ایفن وایي چې دا هغه یو رقم دي سو دا هغه چې دی یو تړاو سره دی یو دی نو دا هایپنیشن دی هایپن ده سو نو دې دپاره موږ کولی شي استعمال وکړو درته رابه سي سو موږ کولی شي دا چې استعمال سي درته اوس نو که زه راسم ته ګوره وینې برته دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړم مینیول ته راځم پر دې باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره دا چې کوم اپلای هایپنیشن ځینې ختموم چې ختم یې کړئ نن مې کړئ سو دا راغلی ورته ګوره افغانستان ګډ دې خواته راغلی دی باره که زه راسم دلته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم مینیول ته راځم پر دې باندې کلیک کوم اوس وایي ګوره ای اف دې خواته راویښتی دی وینې تا کولی شي چې مثلا ورته ګوره دا بله م راواړی سو مثلا زه راځم ورته ګوره دلته درېږم چې ودرېدلم راځم ورته ګوره دلته پر دې باندې کلیک کوم مینیول ته راځم اوس ګوره وینې دا دی دغه ورته ګوره راویښتی دی سو نو که تو غواړې چې دا نور ورسره یو ځای کړې نو پر هر ځای چې ودرېږي که دلته درېږي که دلته درېږي پر هر باندې ودرېدلې چې دلته یس کې ورته ګوره خپل چیش کېږي هغه راوړي سو نو دا چیش کار و دا د هایپن کار و مثلا په دې ځای کې ورته ګوره خالص ای اف ولاړ و ته وایې چې یاره دې خواته دې دغه م راواوړي جی دې م راواوړي اچ دې م راواوړي نو عموما دې کولی چې ور واوړي هغه به درته چې شي درته استعمال شي نو دا د هایپنیشن کار و موږ په دې صورت کولی چې هایپنیشن چې کړو درته استعمال وکړو درته رابه شي او د هغه څخه وروسته راځم دلته لیکلي لیفت دی رایټ دی بیفور دی افټر دی سو دا سپیسینګ دی او دا ورته ګوره انډ دی سو
اوس که زه راسم ورته ګورم دا لیکنه ټول انتخابوم که راسې ورته ګوره لیفت باندې کلیک کوې ورته ګورم دا لیکنه به کومه خواته روانې مثلا زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې مساوي رند که اوس مې خلاص باندې کوي انټر مې کوي کنټرول ای ټول انتخابوم اوس که په دې باندې کلیک کوي لیکنه کومه خواته روانه ده لیفت خواته روانه که په دې لاین باندې کلیک کوي ورته خپل زاړه حالت روانه ده وینې رایټ دا خوا څخه ورته ګوره راټولېږي وینې د چپې خوا څخه ورته ګوره رسۍ خوا څخه راټولېږي که په دې باندې کلیک کوي ورته چش کېږي روانه ده ورته ګوره چش کېږي راټولېږي دا دی وینې او بیفور که په دې باندې کلیک کوي ورته ګوره وینې هغه لوړ ښکته راځي ورته ګوره وینې دا فاصله د دې ده که زه راته ورته ګوره کلیک وکړم ورته ګوره وینې لاندې روانه فاصلې پیدا کړې که په دې باندې کلیک کوي ورته ګوره فاصله چې نه لوړ روانه ده او افټر بیا داسې کار کوي چې دغه د لوړ دغه درېږي دغه اول وینې دا اول درېږي که په دې باندې کلیک کوي ورته ګوره چې دا روانه او که په دې باندې کلیک کوي چې کېږي ورته لیکنه پورته کېږي نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استعمالېږي پاراګراف دی سو لیفت غواړي رایټ غواړي بیفور غواړي افټر غواړي هر یو چې داخلي کولی چې واخیستل سي هغه به درته راسي سو دا کار کوي او دغه څخه وروسته ارینج دا راځي څخه وینسته دې ځای پورې دا تاسو ویلی دی دا هم په پکچر کې وویل ګوره زه بیا تاسو دا وم شویم که زه راسم ورته ګورم وینې دلته پکچر راواخلم یا دغه شیپس راخلم په شیپس کې مو ویلی دی مثلا دا شیپس دلته انتخاب کړئ چې کله انتخاب کړئ ورته ګورم وینې دې ځای څخه دا مو ویل وینې په یاد مو دی که او که راسي ورته ګورم وینې دې ځای څخه لیا ورته چې راسي بېرته هغه کیسه ده نو د پکچر ویډیو به راس د پکچر په ویډیو کې ورته ګوره ټول ویل سوي دي سو نو هغه چې 12مه ویډیو وه که 11مه ویډیو وه خو اوس مې سم په یاد نه ده سیسو نو دا ځای څخه مې څخه دې ځای پورې دا ټول ویل سوي دي دا به دغه ویډیو څخه چې ضایع کوي ټول په تفسیر مې ویلي نه که وخت نه ضایع کړو دې لپاره سیسو دا مو ټول ویلي دي نو نن دپاره دغونه قدر بس لیاوټ هم د دې ځای څخه مې دې ځای پورې ټول ختم سو په راتلونکي درس کې به انشاءالله په خدای کې چې وایي ریفرنس به وایي